الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. تر حمد صلاة و سلام وروسته د مسلمانانو د ذلت اسباب او عوامل اسلامي امت د عزت، شوکت او دبدبې څښتنو عسکري، سیاسي او اقتصادي قوت درلود. د اطلس له سمندره بیا د چین ته دیواله او بیا د بالکان له هیوادونو د هند ته سمندره دغه خپور ملک د اسلام پیغام. بیا وروسته مسلمانان په ژبو، سیمو، قومونو، سیاسي او مذهبي ډلو ټپلو وویشل شو. اوس مسلمانان خوار و زار دي. د ویرې ویر، فقر، بدبختۍ او نیستۍ شپې ورځې سبا کوي. اولادونه یې وژل کیږي او شتې لوټ کیږي، عزت او ناموس یې اخیستل کیږي. اوس مهال ځینې مسلمانان د نیزولو خسو خاشاکو مثال لري چې د اوبو څپې او باد یوه خوا او بله خوا په خوځښت راولي. په داسې حال کې چې له دې امت څخه خو روم او فارس ویرېده. د نړۍ لوی زبرځواک او د نړۍ ستره جغرافیه او پوځي قوت یې په لاس کې و، مګر متاسفانه اوس په کوچنیو هیوادونو ویشل شوی. د مسلمانانو د اوسني وروسته پاتې والي مسؤلیت اسلام په غاړه نه اخلي. واقعیت هم دا دی چې مسلمانان خوار و ذلیل دي. د دې ذلت تر شا ځینې عوامل او اسباب دي او هغه دا چې لومړی په 1940 میلادي کال په ترکیه کې د خلافت سقوط. اوس د ځمکې په ستره کوره کې مسلمانان د یو مرکزیت څښتنان نه دي. په بېلابېلو دولتونو ویشل شوي او یو د بل وینو ته تږي ناست دي. د سرحدي کرښو اختلافات، د اوبو، بندرونو، بازارونو لانجې، قومي، ژبني او مذهبي تعصبات د دې سترې ستونزې دي. دویم سیکولرزم او د دین او د دولت بیلتون. کوم مهال چې استعماري هیوادونه اسلامي ملکونو ته راننوتل او په اسلامي هیوادونو قبضه ترلاسه کړه، په سیاسي، اقتصادي، تمدني، ټولنیزو، قضایي، اخلاقي او قانوني برخه کې دین له واکه وغورځاو. دین په جوماتونو کې کلابند او دینداره خلک د خلکو خیراتونو او وظیفو ته کېنول. په روسي مستعمراتو کې خو په شخصي ژوند کې هم دین ته اجازه نه وه. په مرکزي اسیا کې لینین په زرګونو جوماتونه او مدرسې د ګډا او نڅا په مرکزونو تبدیل کړې. 19 میلیونه مسلمانان یې په اسیا مرکزي کې له تیغه تیر کړل. دریم د دښمنانو په وړاندې د شکست او ماتې احساس. په اسلامي امت ویر او ویره خپره سوه. هر چا د ویرې احساس کاوه او فکر یې کاوه چې موږ هیڅ نه یو او موږ هیڅ نسو کولی. څلورم د دین او د دنیا په چارو کې جهل. د غازي امان الله خان د پلار د امیر حبیب الله د اقتدار په مهال د تعلیم کچه تر شپږم ټولګي پورې وه. لوړې زده کړې ته 12 صنف او په ټول هېواد کې یوه د حبیبي لیسه وه چې ښوونکي یې هم هندوان او امریکایانو. د پاچا ظاهر په دور کې چې ښوونه او روزنه لږ په مخ ولاړه او په 1925 هجري کال کابل پوهنتون جوړ سو. استادان یې روسان او امریکایانو. د پولیتخنیک د فاکولټې د بنسټ ډبره لیونید برژنیف وه او ټول استادان یې روسان او د انجینري فاکولټې او د زراعت د فاکولټې استادان امریکایان، د حقوقو د پوهنځي استادان فرانسویانو. په ټول هیواد کې 4 دیني مدرسې وې. په شرق کې نجم المدارس او د هیواد په پلازمینه کې ابو حنیفه او دارالعلوم عربي او په همدې توګه په قندوز کې تخارستان او په مزار کې اسادیه. دا 4 مدرسې په ټول هیواد کې وې. په ټول مشرقي کې یو میکروسکوپ و. شاه امان الله خان له فرانسې یو د اکسرې او د چونګوړو د ویستلو ماشین له ځانه سره راوړی و. پنځم د تعلیم یافته او عصري طبقې دین د وروسته پاتې والي عامل ګاڼه او د شرق او د غرب په تهذیب مین و. د اصلاح او سمون په نوم په ملت کې فساد رامنځته کاوه. د اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په موخه د سوسیالیزم، کمونیزم او ماوئیزم او د مطلقه شاهي استبدادي نظام په خلاف د دیموکراسۍ ډنډورې غږولې.
دښمن په مجموع کې شرق او غرب سره له دې چې اختلافات یې سره درلودل مګر د اسلام د واکمنۍ په مقابل کې سره متحد و. په نیویارک کې د سوداګریزو برجونو ته نړېدا وروسته د امریکا جمهور رئیس ډبلیو بوش د ماسکو او پیکنګ دوره وکړه او ویې ویل چې لوی خطر دی په مقابل کې باید موږ سره یو موټی سو. له همدغه امله په افغانستان صلیبي جګړې وکړې او دلته نظام له پښو غورځاوه. متاسفانه مسلمانان هیڅ عقل نه لري، دوی هیڅ کله سره متحد کیږي نه او نه په یو ټغر د کېناستلو استعداد لري، د تنګې سینې او تنګ نظر خاوندان دي. شپږم په علماو سیاستوالو کې د زعامت او مشرتابه کمزورتیا. په اسلامي نړۍ کې زیاتره سیاستوال بې دینه او دیني علما په سیاست نه پوهېږي. هغه چې په سیاست پوهېږي دښمن پرې بندیز لګوي، څاري او دښمن موقع نه ورکوي، په ولس کې بدنامۍ او شخصیت ورڅخه اخلي. اووم ځینې مسلمان مشران له خپل دین او ملت سره په خیانت لاس پورې کوي. د شاه زمان سترګې ورونه یې د انګریزانو په لپسون وویستلې په داسې حال کې چې شاه زمان ته د آسیا ناپلیون ویل کېده. انګریزانو غوښتل چې شاه زمان د ایران په خلاف استعمال کړي، خو شاه زمان وویل چې زه به له هند نه د 1,00,000 لښکرو په وسیلې باندې انګریز باسم. انګریزانو د ده سترګې د ده د ورونو په لمسون باندې وویستلې. امیر دوست محمد خان انګریزانو راوست او خپل زوی وزیر اکبر خان د یو هندو ډاکټر په وسیلې باندې په قتل ورساو. شاه شجاع انګریزانو د کابل په تخت کېناو. سردار نادر خان د مسکو او انګلیس په توافق د کابل په ګدۍ کېناست. حبیب الله خادم دین رسول الله په قرآن کریم د عفو په لاسلیک کولو د ارګ تر شا له خپلو ملګرو سره د دار تختې ته اوچت کړ او وروڼه په شمالي کې ستر جنایت سرته ورسول چې تننه پښتنو ته د پزې پیزوان او د شرم خبره ده. داود خان د ماسکو او KGB په مټ د اقتدار ګدۍ ته ځان ورساو او شاهانه استبدادي جمهوریت اعلان کړ. د افغانستان د کمونیست ګوند ټول مشران د مسکو په اشاره د قدرت ګدۍ ته پورته شوي او ترې راکوز شوي او ځینې وژل شوي. د جهاد تبري راوروسته له مسکو سره ډیلو شو او د واک قبضه وسوه. تر هغه وروسته د امریکایي ځواکونو په مټ په دې ملت 20 کاله د ظلم میچنې وګرځېدې او په بن کې یو تالیڅتی نظام په دې ملت باندې مسلط کړ. اتم قبیلوي او مذهبي تعصباتو ته د دښمن لخوا وده ورکول. په علماو کې مذهبي اختلافاتو ته د دولتونو په سطحه لمن وهله کېده. د شیعه و سني اختلافات په ګران هېواد کې مو د سعودي او ایران رقابتونه دي. د دیني علماو ډلې ټپلې او مذهبي شخړې د تاجک او د پښتون ناندرې د ملت په کور ولسي جرګه کې په پانتون او د اتشکدې شخړې او خپړې در واخله. او نهم بزدلي او خوف له دنیا سره مینه او له مرګه ویره. دا د مسلمانانو د بدبختۍ آثار دي او دا د مسلمانانو د بدبختۍ اسباب دي. که غواړو چې له دغو رنځونو لاس واخلو نو لاره همدا ده چې الله ته توبه وکړو او په خپل ژوند کې تغییر راوړو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.